دا په پکتیکا کې د فوټبال د لوبې مینوال دی. ورزش او لوبې اوس په پکتیکا کې د خلکو لپاره د تفریح ترڅنګ یوه بوختیا هم ده. په دغه لوبغالي کې که نندارچیان د ناستې ځای پیدا نه کړي نو له لوبغالي بهر د موټرو له باډي او اسکواتر ماشین له پاکټ څخه خو چا منع کړي نه دي. د امنیت په ټینګښت سره په دغه لوبغالي کې زرګونه ننداره کوونکي د لوبو لیدلو ته راټولیږي او د لوبو څخه خوند اخلي. که درته ووایم چې د اسلامي امارت په راتګ سره دا لومړنی ځل دی چې په زرګونو تنه کسان دغه ګراوند ته راځي. تاسو خپله بیا کتلی شئ د خلک وګورئ، نو دوی د امن په فضا کې راځي او دلته د سپورت سره مینه لري، د فوټبال تماشه کوي. نو موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې چې د امن په فضا کې دغه لوبې ننداره کوو. په دغه ځای کې تېر مازدیګر د خوست او ارګون ولسوالۍ د لوبډلو ترمنځ پایلوبه وشوه چې د خوست لوبډلې 1-0 بریا خپله کړه. له غزني نه کلبو برخه اخیستې وه، له پکتیا نه یې اخیستې وه، د پکتیا ولسوالۍ زرمت نه یې اخیستې وه، همدا قسم یې د خوست نه اخیستې وه. تقریبا یو میاشت د دې ټورنمنټ کیږي چې دغه ټورنمنټ په لاره لوېدلی دی، یو میاشتې کیږي او دغه داسې پایلوبه یې د خوست وحدت کلب او د ارګون سوپر افغان ټیم تر کلبو ترمنځ وسوه چې بریا د خوست وحدت کلب په 1 ګول سره بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست څخه راغلي استازي وایي هڅه کوي چې په وروسته پاتې ولایتونو کې د ورزش د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. افغانستان د اسلامي امارت د راتګ سره دا تحول چې راغلی دی د افغانستان د ورزش په برخه کې څومره پرمختګ کړی دی او څومره پیشرفت یې کړی دی دا د بل وخت مقابل کې سره نه لیدل کېږي. د سږ کال په بودیجه کې هم د نورو په ولایتونو مقابل کې د پکتیکا ولایت زیات بودیجه ورته مختص کړې ده چې د کې میدانونه دي مختلف د فدراسیونونو فعالیدل دي د هغوی دپاره توجه ډېره زیاته ده. انشاءالله امیدوار یو چې د ورزش په برخه کې به پکتیکا انشاءالله لکه نورو ولایتونه چې پیشرفت کړی دی همداسې پکتیکا ولایت انشاءالله پیشرفت کوي. دغه لوبغالي ته له نورو ولایتونو څخه راغلي لوبغاړي دا ډول ټورنمنټونه جوړول د قومونو او ولایتونو ترمنځ د نږدېوالي لپاره مهم بولي. دا رقم د ټورنمنټ جوړول د ځوانانو د قومونو د یووالي ترمنځ دا ډېر مهم دی او بل ځوانان د نشهیي توکو څخه راګرځوي او د ارګون د ولس څخه د ارګون د فوټبال د کمیټې څخه دا غوښتنه ده دغه ټورنمنټونه په لاره واچوي او دغه ټورنمنټونه د یا زیات شي او د ارګون ولس څخه ډېره زیاته مننه چې موږ ته بیخي زیاته مینه راکړې ده. ورزش کله یوې خوا د خلکو او لوبغاړو لپاره د تفریح ښه پلمه ده، له بله لوري ځوان نسل له منفي رقابتونو او نشو هم راګرځولی شي. سیدالله څرګند، حریت نیوز، پکتیکا.